خوست ولایت کې د افغاني سرې میاشتې ځانګړې اونۍ د یو لړ ځانګړو مراسم په ترڅ کې د اړوند ریاست د غونډو په تالار کې پیل شوه. د جوړو شویو مراسمو پر مهال په ټولو شتمنو او سوداګرو د دې غږ وشو چې د سرې میاشتې د پیل شوي کمپاین سره خپله مرستې ترسره کړي څو په دې سره د ناروغو او بېوزله هیوادوالو لاسنیوی وشي. زموږ په ټولو ولایتو کې زیات کومکونه شوي دي، خو دا چې د حوادثو مربوط دي مادهوار یا شماروار یې موږ تاسو ته نشو ښودی، خو ډېر کومکونه چې د موږ په زون کې دایما جاري دي چې هغه صحي بخش دی. صحي بخش په خوست، پکتیا، پکتیکا، وردګ و لوګر کې همدغه راز په ټولو ولایاتو کې موږ کلینیکونه لرو چې هرومروزه قوي خدمات وړاندې کوي او په څنګ کې سیار ټیمونه لرو ځایو ته چې د کلینیکو نه لرې دي او رسیدګي صحي مرکزو ته نشي کولی په هغو ځایو کې په خدمت مشغول دي. سره میاشت په دې عوایدو راټولولو کې یو څو ځانګړي خدمتونه لري چې اول د دې پیسو عوایدو نه د افغانستان هغه ماشومانو چې هغه د یوه کال نه تر 25 کلونو پورې دي او زړه یې سوروا وي د هغې علاج او عملیات خپله په افغانستان کې وشي او که ضرورت شي بل ملک ته یې ولګي څومره مصارف چې په شي هم دا د دې عوایدو نه کېږي هم د دې ځانګړي د دې اونۍ چې څومره لاسته راوړنه شي د دې پیسو نه به کېږي. په غونډه کې د یاد ریاست پر بېلابېلو لاسته راوړنو او ترسره کړو خدماتو هم رڼا واچول شوه، خو ورته مهال له ټولو ولسو وغوښتل شول چې د سخاوت او خیر ښېګڼې یاد کمپاین کې برخه واخلي. دوی لاسوهنی کړی دی، په مختلفو برخو کې دوی کومک کړی دی، رسیدګي یې ورته کړي دي او د دوی مشکل یې حل کړي دي. پرته له شکه چې د سرې میاشتې ریاست د خیر رسونې یو مهم ځای دی او منصوبین یې نیکمرغه وطنان دي. د یادولو ده چې د افغاني سرې میاشتې ځانګړې اونۍ د هیواد په ټولو ولایتونو کې پیل شوې ده. د رضاکارانو پر مټ د ټیکټونو د ویش له لارې مالي فنډ راټول او بیا به وروسته په شفاف ډول د ناروغانو او بېوزله هیوادوالو تداوی او لاسنیوي ته ځانګړې شي.